د مثبت لید ښوونیزې اکاډمۍ درنو زده کوونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. د ویډیويي درسونو په لړۍ کې نن درته یو ځل بیا د ژوند ناویل شوي رازونه وړاندې کوم. هیله لرم چې د پام وړ مو وګرځي. موږ تل د غوره اشخاصو په لټه کې یو، خو دا مو هیره کړې چې پخپله هم غوره واوسو. له هغو خلکو سره مینه وکړئ چې خوشحالي درکوي، خو له هغو سره بیخي ډیره چې له تاسو پرته خوشحاله نشي اوسېدی. د سلګونه ملګرو موندل بریا نه ده، بلکې بریا د داسې ملګرو په موندلو کې ده چې سلګونه دې پر وړاندې ولاړ وي خو د ستا ملاتړ کوي. هېڅکله د چا پر احساساتو لوبې مه کوئ. ښایي لوبه وګټئ، خو هغوی به د تل لپاره له لاسه ورکړئ. که یو څوک ستاسو لیدو ته ډیر لیواله وي، نو فکر مه کوئ چې هغوی هېڅ کار نه لري، بلکې د هغوی لپاره له تاسو پرته بل مهم کار نشته. ځینې وخت باید له خلکو سره اړیکې پرې کړئ، له دې امله نه چې تاسو یې پروا نه لرئ، بلکې له دې امله چې هغوی مو پروا نه لري. کله چې د وخت په محکمو کې عدالت او انصاف ونه مومئ، نو دوسیه مو وتړئ او هغې محکمې ته پناه یوسئ چیرته چې یوازې خدای جل جلاله قاضي دی. دوه شیان د تل لپاره هیر کړئ. لومړی د خلکو بد چې در رسولي دي، دویم خپل ښه چې له خلکو سره مو کړي دي. تیروتنه یعنې تجربه، خو پام مو وي چې کله مو یوه تیروتنه ټول ژوند هم له خاورو سره خاورې کولی شي. بریالیتوب یو مشخص فورمول لري: 1% استعداد، وړتیا او بخت، 99% هاند او زیار. که ژوند کول غواړئ نو د توپ په څیر اوسئ. لیدلي به مو وي توپ چې څومره کلک په ځمکه ولګیږي هغومره لوړ ټوپ وهي. په یاد ولرئ، ونه د خپلو ریښو په ډاډ پورته خیږي. انسانان د عکس په څیر دي، که یې لوی کړئ نو کیفیت له لاسه ورکوي. سکوت هغه ژبه ده چې ډیر کم خلک پرې پوهیږي. باران پر ټولو یو شان وري، خو هغه څوک لمدوي چې ځان نه پټوي. هیڅ چاته مو د ستونزو په اړه مه وایئ. 100% خلک مو د ستونزو هیڅ پروا نه لري او 80% خلک مو بیا پر ستونزو خوشحاله کیږي. ښه قضاوت له تجربې او تجربه له بد قضاوته رامنځته کیږي. تر مرګ وروسته د یو چا پر قبر تر اوښکو تویولو غوره دا ده چې په ژوند ورسره نیک چلند وکړئ. ژوند د غره کیسه ده، څه چې وایي په لږ ځان سره یې بیرته اوري. د نیکۍ نارې وهه چې د نیکۍ ناره واوري. مینه پیسې نه دي چې سپما شي، مینه عطر دی چې له بویه یې باید ټول خوند واخلي. د یو بل موندل هنر نه دی، هنر دا ده چې یو بل ورک نه کړئ. مینه د انسان لویه شتمني ده. د زړه دروازې مو د ښېګړو پر مخ پرانیزئ. څو په نړۍ کې تر تاسو شتمن څوک نه وي. تیر هیر کړئ، هغه یو لنډ درس و، نه ټول ژوند. د زړونو ترمنځ واټن مهم نه ده، خو چې زړونه یو بل ته وفادار وي. وخت د چا انتظار نه کوي. دا مه هېروئ چې پرون تاریخ دی، نن ډالۍ ده او سبا معمار. صبر ټینګ ایمان دی، هیله ستر عبادت دی او پر خدای جل جلاله توکل ستره هوساینه ده. تل د خلکو د خوښۍ لامل شئ، نه شریک. تل د خلکو د غم شریک شئ، نه د غم لامل. ښه ژوند په 2 جملو کې خلاصه کولی شو: له ښو شیبو خوند اخیستل او پر بدو صبر کول. مینه در سره لرم، مننه او بخښنه غواړم. دا هغه جادويي کلمې دي چې په هره سالمه اړیکه کې ډېرې اورېدل کیږي. هره ټولنه 2 برخې خلک لري. لومړۍ برخه هغه خلک دي چې خوراک کوي، کار نه کوي. دویمه برخه بیا هغه خلک دي چې کار کوي، خوراک نه کوي. د ژوند تر ټولو ناوړه دود دا دی چې له چا سره مینه لري هغه له تا سره مینه نه لري. هغه چې له تا سره مینه لري ته ورسره مینه نه لري، او چې دواړه سره مینه ولري بیا یو بل ته نه رسیږي. له خدایه تل په هڅه کې توفیق، په ماته کې صبر، په مینه کې صداقت وغواړئ. آن کله خدای جل جلاله سره مینه لرئ هم باید وی پیژنئ چې څوک دی. محرومیتونه دي چې استعدادونه غوړوي. نوم مو پلار او د کورنۍ نوم مو نیکه درته ټاکلی، اوس تاسو وار دی چې خپله لاره په خپله وټاکئ. هغوی چې پوهیږي په خپل عذاب ګالي او هغوی چې نه پوهیږي نورو ته عذاب ورکوي. ټول خلک په خوشحالۍ پسې منډې وهي، خو دوی په دې نه دي خبر چې خوشحالي په دوی پسې منډې وهي. ونې هېڅکله مرغانو ته له پناه ورکولو انکار نه دی کړی. تاسو هم مهربانه اوسئ. مهرباني ګران کار نه دی. بریا 2 قوانین لري. لومړی، هېڅکله مه تسلیمیږئ. دویم، هېڅکله لومړی قانون مه هېروئ. مسکا له سړي ستونزې او غمونه هېروي. څومره ښه دي چې هغه انسانان چې له خلکو غمونه ستونزې هېروي. که مینېږئ نو د خلکو په چلند مه مینېږئ. د انسان حالت کله ښه وي کله بد. له همدې امله یې چلند هم له حالت څخه اغېزمن وي. مینه له افکارو سره ښه ده چې هېڅکله نه بدلیږي. ځینې وخت څو شېبې سکوت یو کتاب خبرې وي. دوستي زړو اسنادو ته ورته ده. څومره چې زاړه وي هغومره یې ارزښت ډېر وي. ښکلا هغه میلمنه ده چې په هر ځای او هر وخت کې هرکلی کیږي.
هر سړي ته د نړۍ هومره نیکمرغي شته، خو د لاسته راوړلو لپاره یې یوه کیلي پکار ده: همت. د یو کار لپاره پریکړه کول او همت او ترسره کول یې قدرت ته اړتیا لري. همت او قدرت د نیکمرغۍ دوه وزرونه دي. له دې وزرونو پرته د نیکمرغۍ پر لور الوت ناشونی دی. په ځوانۍ کې موږ په ستونزو پسې روان وو، خو په بوډاتوب کې بیا ستونزې په موږ پسې منډې وهي. څوک چې څومره پر نورو بدګمانه وي، هغومره پر خپل ځان هم وي. ښه انسانان لکه انځور شوي ګلان د غوړېدلو لپاره د باران څاڅکو او د لمر وړانګو ته اړتیا نه لري. اندېښنه مه کوه چې له بهره څنګه ښکاري. یو څوک شته چې ستا زړه وویني. هغوی چې ستا په اړه ظاهري قضاوت کوي تل همداسې د باندې ولاړ ښه دي. ښه ملګری څوک دی؟ هغه دی چې تر پایه درته ژمن اوسي او د ځان په څېر دې درک کړي. هغه موږکان چې همدا اوس د حرکت په حال کې دي تر هغو غویانو ډېر کار کوي چې دا وخت ویده دي. که مو له ستونزو مخ واړه او ستونزې به مخ در واړوي. پر دریو شیانو تکیه مه کوئ: پر غرور، درواغو او مینه. ځکه انسان په غرور وروسته پاتې کېږي، په درواغو ماتې خوري او په مینه مري. د درد پټول مېړانه او د ټینګ ایمان نښه ده. چیرته چې د چا خبره نه اورېدل کېږي هلته سکوت تر ټولو ښه فریاد دی. څوک چې فکري ښکلا ولري د بدن ښکلا نورو ته نه ښیي. اجازه مه ورکوئ چې ځینې محرومیتونه مو د ژوند له نعمتونو بې برخې کړي. دوستي یوه پیښه او جدایي یو قانون دی. تل پیښه رامنځته کوونکي او قانون ماتوونکي اوسئ. په کومه ټولنه کې چې د ښځو د ښکلا له امله او د نارینه‌و بیا د شتمنۍ له امله احترام کېږي، هغه ټولنه د زوال پر لور روانه ده. فقر او بېوزلي دا نه ده چې د خوړلو لپاره څه ونه لرئ. فقر او بېوزلي دا ده چې یوه ورځ پرته له فکر کولو تېره کړئ. لوی زړونه او لوړ احساسات مینه او ښکلا زېږوي. ژوند د لوړو او ژورو ټولګه ده. په لوړوالي کې غرور مه کوئ او په ژورو کې همت له لاسه مه ورکوئ. له هیڅ چا سره د دوستۍ او ملګرتیا تارونه مه شلوئ. د وخت او مطلب ملګري به مو پخپله پرېږدي. د ښه ژوند لپاره تېر مهال له افسوس پرته ومنه. اوس په خوښۍ ژوند وکړه او راتلونکي ته له وېرې پرته چمتو اوسه. هره تېروتنه د بښلو وړ ده، خو په دې شرط چې تېروتی پر خپلو تېروتنو اعتراف وکړي. ژوند کومه ستونزه نه ده چې حل شي. ژوند حقیقت دی، باید تجربه شي. ځینې کسان له یو چا سره 20 کاله عمر تېروي، خو یوه شېبه هم ورسره مینه نه کوي. خو ځینې بیا له یو چا سره یوه شېبه وخت تېر کړي، خو بیا ټول عمر ورسره مینه کوي. خورا کمزورې حافظې لږه مینه د کلونو لپاره نشي هېرولی. چېرته چې عدالت نه وي، منډې د هغو خلکو په نصیب وي چې نه رسېږي. کله مو چې ژوند پای ته ورسېږي، تازه به مو زده کړي وي چې څنګه کولی شو دویم ځل ښه ژوند وکړو. د باران په هیبت او ویره سکوت وکړئ، په عظمت یې شکر ادا کړئ. که مینه ګناه ده، نو د میین زړه ماتول بیا تر ټولو ستره ګناه ده. ژوند ته چې څومره مینه او قرباني ورکوئ، هغومره مینه او قرباني درکوي. که مو تېر وخت پر اوږو بار کړ، ملا مو ماتوي، خو که مو تر پښو لاندې کړ، غاړۍ به مو دنګوي. ځینې خلک مو په تصادفي ډول ژوند ته راځي، په دې خاطر چې احساس کړي آیا د دوستۍ ارزښت لرئ او که نه. هیڅوک دومره بېوزله نه دي چې چاته مسکا ونشي کړی، او هیڅ دومره شتمن نه دي چې مسکا ته اړتیا ونه لري. هغه انسانان څومره حقیر دي چې خپلې خوښۍ د نورو په ځورولو کې لټوي. ښه ملګري مو ستونزې نه هواروي، خو د ستونزو پر وړاندې د مقابلې قوت درکولی شي. کټ مټ لکه چترۍ باران نشي درولی، خو دا مرسته در سره کوي چې تر باران لاندې حرکت وکړئ. داسې خبرې وکړه چې زړه یې ومني، یا داسې زړه ولره چې خبرې ومني. پیسې کولی شي چې ځینې ستونزې در هوارې کړي، خو کار او هڅه مو د تل لپاره له ستونزو خلاصوي. څوک چې ځان ته ډېر ګوري، هغه پر ځان باور نه لري. تاسو هغه وخت پوره ذهني ازادي لرئ چې ستاسو په اړه د خلکو د خبرو او فکرونو اندېښنه ونه کړئ. له ځینو خلکو سره د اړیکو پرې کول د دښمنۍ په معنا نه ده، بلکې له داسې خلکو لرې ګرځېدل خپل ځان ته د درناوي معنا ده. ژوند ته په هر حالات کې وخاندئ، کیدای شي یوه ورځ مو له ځورولو ستړی شي. که مو ستونزې او کړاوونه لکه بیړۍ هومره دي، د خدای جل جلاله نعمتونه او پیرزوینې بیا تر سمندر لوی دي. تجربه یوازینی ښوونکی دی چې لومړی ازموینه اخلي، بیا تدریس کوي. ښایي ونه شئ کولی چې فوقالعاده کارونه ترسره کړئ، خو کولی شئ چې کوچني کارونه په فوقالعاده ډول ترسره کړئ. که خلک د وخت په ارزښت پوهېدلی، نو هېڅکله به یې بند لرونکي بوټونه نه وای په پښو کړي. ځینې ملګري لکه تورې وریځې، څومره چې ترې لرې کېږي هغومره مو په مخه رڼا کېږي. دا مهمه نه ده چې چېرته روان یې، مهمه دا ده چې له چا سره روان یې. ځینې وخت ژوند هغه څه نه راکوي چې موږ یې ترې غواړو، په دې نه چې لیاقت یې نه لرو، په دې چې هغه زموږ لیاقت نه لري. ښه خلک چې موخه یې د خدای جل جلاله خدمت وي، ښایي ښه خلک وي، خو هغه کسان چې موخه یې د انسان خدمت وي، هغوی حتمي ښه خلک دي. هغه کسان چې له ځان سره مینه نه لري، له هغوی نه د ملګرتیا او دوستۍ تمه حماقت دی. پرته له خبرو اړیکه، پرته له احترامه مینه، او پرته له باوره دوام وجود نه لري.
د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو غوره ځای د خلکو فکر، زړه او دعا ده. دا د ژوند ناویل شوي رازونه. هیله لرم چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. تر بیا ښې چارې ښه وختونه ولرئ.